ها دا ورو سوال کړی ده موږ څو پیرې د دې جواب کړی ده خو بیا به موږ فایدې دپاره هغه دا چې یو ماشوم د اومې ورځې نه علاوه په بله ورځ سنت کولی شي او که نه جواب ګوره د دې دا دی چې سنت طریقه دا ده چې ماشوم هغه په اومه ورځ سنت کړی شي دا سنت طریقه ده او هر کله چې مسله کې وویلی شي که نه سنت طریقه ده نو پوه شي چې دا واجب نه دي نو غوره طریقه دا ده چې ماشوم په اومه ورځ سنت کړی شي دله نوم کېښودی شي د نه ویښته لرې کړی شي خو که څوک دا کار ونه کړي او په بله ورځ یې سنت کړي دې کې څه حرج نشته الله یې رانیسي نه خصوصا چې معذور بیا خو پکې هېڅ نشته لکه کله داسې چې ماشوم کمزوری خو دومره به یې نه لیټ کوي چې ماشوم بالغ شي ځکه چې بیا په ده باندې مونځ لازمیږي په ده باندې بیا اودس لازمیږي او چې څو پورې دې سنت کړی شوی نه نو طهارت پوره نه حاصلېږي بلکې شریعت کې دا ده ګوره سبحان الله که چېرته یو کس بالغ شي او بیا معذوری یعنی بیا هم داسې حالات د ده دپاره دي چې ډاکټران وایي چې دله موږ دا اپریشن نشو کولی دې نشي سنت کېدی نو الله یې نه رانیسي بس په دقه حال باندې به پاتې شي په دقه حال باندې پاتې شي که چېرته دته یقیني په دې کې صحیح په دې کې نقصان ځکه چې الله رب العزت قرآن کوي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږئ څومره چې طاقت یې او ځکه طاقت دی او الله قرآن کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي څومره چې هغه اوچتولی شي او طاقت یې